د افغان لوبغاړو او یو شمېر افغانانو له پراخ غبرګون وروسته د استرالیا کرکټ بورډ مشر نیک هاکلي له خپل دریځه دفاع کړې او ویلي دي چې بشري حقونه سیاست نه دی. نیک هاکلي ویلي دا یو ډیر ستونزمن او غمجن حالت دی. موږ دا پریکړه په اسانه نه ده کړې او له خپل حکومت سره مو په پراخه کچه مشوره وکړه. موږ هیله درلوده چې دا لوبلړۍ ترسره کړو، خو د طالبانو وروستي حکمونه د دې لامل شول چې له دغو لوبو په شا شو. تېره ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو بندیزونو غبرګون کې استرالیا هغه لوبې لغوه کړې چې ټاکل شوې وه راتلونکي مارچ میاشت کې افغانستان او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دا پریکړه سیاسي، غیر عادلانه، له وخت وړاندې او د افغان ولس لپاره ستر شاتګ بللی او ویلي دي چې ډیر ژر به د کرکټ له نړیوالې شورا سره خپل دریځ شریک کړي. خو د استرالیا حکومت او په ځانګړې توګه دغه هیواد د سپورټ وزیر یې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. بلخوا یو شمېر افغانانو بیا د استرالیا د دې پریکړې ملاتړ کړی او ویلي دي چې لوبغاړي باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. که ښځې او نجونې په هیڅ ډګر کې د کار کولو اجازه نه لري، دوی هم باید استعفا ورکړي. د استرالیا دې پریکړې په غبرګون د کرکټ ملي لوبډلې د 20 اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان د استرالیا سوداګریز لیګ بیګ باش سره د پریکون ګواښ هم کړی. طالبانو دې وروستیو کې په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې پر کار کولو بندیز ولګاوه چې ګڼ غبرګونونه یې راوپارول. د پښتون میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو، دا و زموږ نننی د کرکټ په اړه تازه او مهم خبر. تر بیا ښې چارې.